سلامونه دوستانو. دا پیسې تاسو وینئ، دا پیسې چې دی په دا ګوته شماري او دا غوړې ګوتې ورکوي او دا پیسې شماري، دا چا ورګټلي دي؟ دا د دوی بوتانو ورګټلي دي، مجسمې ورګټلي دي، کوم چې دوی خپله معبود یې بولي، هر څه چې بولي، دا هغه ورګټلي دي. بس فرق یې صرف زموږ د یو نیم مسلمانانو څخه دا دی چې زموږ دا بیا بد خبرې کوي، ټلیفوني تماس نیسي. دا وګورئ. خبرې ته غوږ شئ. که تاسو د شپولي بابا جنیات یې یا د میالي بابا یا د غزني بابا یاستئ یا د بل ځای یاستئ، نو دا راپارونه هم موږ د تاسو خدمت کړی. دا د ټلیفون د لارې بیا هم در باندې قرآن تلاوت وکړه. نو قرآن د هر مسلمان دپاره دوا او شفا ده. نو تاسو ظلم مه کوئ، مسلمانانو تکلیف مه رسوئ. نو دا تعویذونو کې هم قرآن ده او په حدیثو کې هم قرآن ده. او دا د یاره زما دې په خدای سره قسم وي چې دغه شژمې زما وای، نو ما به پیرانان ته په سمسنګ یا ګیلکسي زنګ والی وای، آیفون 15 پرو ماکس شین رنګ 512 جی بي وای فای 2 جی بي او زنګ مې وروالی وای، او د هغې خوا دوی په سر کې وای چې یاره بس ته والا موږ منلې، موږ پیر صاحب ستا قربان سه موږ منلې. خدای دې خوار که د نړۍ خلک وګوره، د نړۍ خلک څه کوي. د نړۍ خلکو ریموټونه ټرافیک کړي دي چې پر سړک ولاړ دي، په ریموټ کنټرول کیمرو سره سرته رسول کېږي. دا ریموټ دی او ډېر ښایسته شکل یې هم ورکړی دی چې خلک ځینې متاثره سي. زموږ هغې ته راسه صاحب محترمه، په الله ورور د غره کارونه دي، د غره دنیا ده. مخامخ پکتیا ولایت، بخښي کوئ، پکتیا لبنیات نوشته دی. او دا خو نو زموږ ته امت مسلمه 15,000 کلن تاریخ والا. خدای مو خوار که خو دا دروازه وکاږي ګرده پر تېرېږي، پر دا دروازه ولې ټالېږي؟ څه زورور عقل زما سره هم شته. خیر په هر صورت انسان عاجزه دی، کله یو مشوره ځینې غلطه کېږي. نو دغه زموږ ته چې هغه اصلي حیثیت دا دی. موږ ته چې شي کوو په الله خو نو وروره سیلاب راغلی. نو ملا صاحب څه په وایي؟ دا به څومره بې غیرته نارینه یي چې دا په غوږه سروې کړی وشي. نو ته څه شي یې؟ یا نو ځوانانو تاسو دغه ملا صاحب هم بېزاره کړي دي. دا نو اوس تاسو څه شي یاست؟ دا غوږونه تاسو ولې سرې کوئ؟ دا ځایونه ولې تاسو سرې کوئ؟ دا څه معنا لري دا سریان جوړوئ؟ یا جي ته یې څه شي؟ ته نر یې که ښځه یې؟ دغه خو نسې ورښکاره کولی ثبوت چې تاسې نارینه یاست که ښځې یاست. نو دا غوږونه بیا ولې سرې کوئ؟ که نر یې نو خو د نر چمونه کوه، که ښځه یې د ښځې چمونه کوه یاره. یاره د نرو د ښځې چمونه کوي، که ښځې چم کوه، که نر یې د نر چم کوه. دا خوارکۍ هم کنفیوز کړی دي، خوارکۍ پکښې ورک دي. اوس موږ ته کله دا کوروس آل رایس مولوي صاحب زموږ چرګه ده، اذانونه یې شروع کړه. دا دوی ډېره بده بولي چرګه اذان وکړي. اذان خو د چرګ کار دی. نو دوی ډېر پریشان شو، حلال یې کړو که څه په وکړو. نو و شروع یې کړي. نو څه یې شروع کړي؟ دا چې دا ښځې د نارینهو چمونه کوي، نو څه اسمان چپه سوی دی؟ دا دی. نو چې ښځې د نارینه چمونه کوي، نو څه اسمان چپه سوی دی؟ څه ګناه لري؟ هېڅ ګناه نه لري. بېخاره کوي. ښځې چې د نارینه لنګوټه تړي، ښځې د نارینه کالي اغوندي، ښځې چې وروره بالا نارینه چمونه کوي، موټر چې ځغلي، کومړسکلان چې پایې پورته کوي، نو څه اسمان چپه کېږي؟ مګر نارینه ته ولې د ښځو چمونه کوي؟ ته کوم دین بیانوئ تاسې؟ او یو خو ستا د دغه رېڼۍ لېڼۍ چوکۍ ټماټر تیلۍ څخه موږ ولاړو وروره په غرق ترکسوس. هره ویډیو چې دا راسې بس دغه پزه دغه ته دغه رېڼۍ خدای دې وایس که مخې لکه موږ خپله ویډیو جوړو. زموږ وطن ته الله چې را کړي دي، زموږ وطن ته الله رب العزت یو ډېره عظیمه ټکنالوژي را کړې ده. څه معنا دا ده چې اسرائیل 200 ایټم بم لري. یاره چې مولوي صاحب بېشکه ما خپله زنګ ورولي. خیر په ګوګل کې به پوښتنه وکړو how many nuclear weapons اسرائیل have څومره لري؟ نو د نیویس خطر 400. بالکل تاسو رښتیا وایست. بالکل تاسو بالکل رښتیا وایست. یاره ماشاءالله دومره دیني علم چې تاسو لري، یاره موږ سره ولاکه دومره علم سته. ایران یو هم نه لري. یاره چې مولوي صاحب راځه د اسرائیل پر ځای به ایران ورواچو چې دا هم څو دانې لري که نه لري، ګرشاګو نه لري. دا به ایران ورواچو وبګورو په 2016 کې ایران یو دانه هم نه لري. یاره چې مولوي صاحب ولې چې تا ګوګل کتلی؟ انډیا 102 ایټم بم لري. بېشکه راځه چې انډیا هم ورواچو. موږ هم خرج غت کړی دي. ایران به ایسته کو پر ځای به انډیا ورواچو چې څو 102 دانې لري. او دا خو 190 دانې لري. خیر هغه 15 دانې ما رانیول کور کوچنیانو بازۍ په کولې. پاکستان 100 ایټم بم لري. راځه چې د انډیا د پر ځای به پاکستان ورواچو چې یاره پاکستان څو دانې لري. صاحب محترم ګوګل دی خره دروغ رښتیا وایي. او دا خو د رښتیاګو 100 دانې لري. یاره چې مولوي صاحب ولې چې تا چټ جي پي ټي کتلی یا ګوګل کتلی داسې خو نه ولاکوي. ته هم په دې شان پسې ګوته ماته وړې. نو چې ایټمي ملک ته اندازه ولګو 100 ایټم بم، دا خو معمولي خبره نه.
که د چا خوښۍ کې نه یې خوښه دا لرو. یاره جمولي صاحب موږ یې هم لرو. تر راسه در باندې ووینم د پاکستان پر ځای به زه ولیکم صاحب محترمه افغانستان به ولیکم. موږ هم لرو ورته وګوره څومره لرو. او وای متاسفانه زما څخه یار څه شوی زموږ 15,000 کلن تاریخ کې چې کله دغه ځوانان راپورته سول نو هغوی د یو اټومي بم خولې ته واچوي انو والا ودا چې 15 کې کته ترپ به سورور صاحب محترم ګرد به صاحب برابر ګرد پوچ کړل نو موږ ټول په دغه رقم بایلله. الله ورکړي دي د زموږ ملت او زموږ قوم ته. بېشکه او بل موږ منو چې تا ته ستا مسجد ته پیرانیان 15,000 کالدارې درکولی شي نو یو سلاوي اټم بمونه نسي درکو. یاره بېشکه موږ منو. او یو خو ستا د دغه رېړې دغه سړی بس دغه را منشن کړي دغه څوک دي دا زما پاره ویډیو کې راځي ګرد د شوق را خراب. نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر.